محترم جمال الدین له کابل څخه پوښتنه کوي یو سړی ډېر وخت ورک و، تقریبا 15 کاله ورک و. بیا خلکو د ده ښځه د ده ورور ته په نکاح ورکړه. اوس هغه ورک سړی پیدا سو، نو د دې ښځې د نوي خاوند څخه اولادونه هم پیدا شوي. اوس دغه ښځه د چا کیږي او د ده اولادونه او هغه نوي اولادونه د چا کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمه، دا عین هغه مسله ده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا فیصله وایسته چې هغه امام مالک صاحب اخذ پکړی دي. زموږ متأخرین علماو هم پر هغه قول فتوا کړې ده. هغه دا و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یو ښځه راله، ورته ویې ویل چې امیر المؤمنینه زما میړه ورک دی، ووتی د باندې ورک سو، درک یې نه معلومیږي او زه هېڅ نفقه و شی نه لرم. نو هغه نفقه ور حواله کړه او ورځ یې ورته معلومه کړه. ور 4 کاله بعد راسه. 4 کاله بعد چې ورته راله ولنسته ولیا، نو د حکم وکړي چې نو هغه مړ دی. 4 میاشتې اوله شپې بیا کښېنسته، وروسته یې ورکړله و میړه ته. عیالونه یې پیدا سول، وروسته یې بیا اول میړه راغی. چې راغی نو دا وسوله چې دا د اول میړه ده. نو په دې کې هېڅ خبره نشته چې دغه سړی هر وخت راشي چې هغه طلاق د ده سره خپل کار دی چې ده طلاق کړی نه وي. نو چې راشي ما چې د ورکتیا په وجه د خلک تاوجه دی چې وایي مړ دی، یا سړی وویني چې مړ دی بل میړه وکړي. وروسته چې هغه اول سړی راغی خامخا ښه ده، د اول میړه ده. او هر څه چې دغه خلک دي، دغه بچیان چې پیدا شوي دي، د ټولو نسب د دوه مسه ثابتېږي. دا په شبهه وتې دي چې په هغه خرابه شبهه یې وتې چې لا نسب د شبهه والا څه ثابتېږي. د مثال په توګه یو سړی کور ته راغی، هغه د ده د ښځې پر ځای بل څوک ده، هغه د قرار په شبهه باندې وتې ورسره وکړلې. وروسته د هغې څه عیال پیدا شو، د هغه نسب لا د ده څه ثابتېږي. نو دا خو هغه شبهه ده، دا هغه شبهه ډېر فرق څه لري. په هغه باندې په اسانه طریقه سړی معلومات کولی شو. دا پر دې موږ ډېره غټه رساله لیکلې ده. بس مطلب خلاصه د خبرې دا ده چې نسب یې د دوم د خپل پلار څه دی چې هغه جنې راوړي دي، د هغه څه دی. او پاته سول ښځه بېرته د اول میړه ده. هغه بیا جلا خبر ده که اول میړه طلاق کول چې اوس زه نه کوم، نو خود د ثاني بېرته نوی نکاح ورسره تړي، نوی نکاح غواړي. او که چیرې هغه طلاق نه کړه، معاینه بېرته د اول میړه ده، د ثاني څخه خلاصه ده. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب، په دې هیله چې محترم